السلام علیکم ستړي مسئ نن چهارشنبه د 1403 شمسي کال د میزان د میاشتې 15 نیټه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري د سکون رادیو او خبر رسنۍ څخه د نیوزیلند او مهم خبرونه تهار کړی زه کرم خان سمسوریم. ایرانی پولیس ساته ځواکونو 280 تن افغان کډوال وژلي دي. د بشري حقوقو یو ایرانی سازمان راپور ورکړی دی چې ایرانی پولیس ساته ځواکونو پر هغو افغان کډوالو چې غوښتل دغه هیواد ته واوړي ډزې کړي دي چې له امله 280 کسان وژل شوي دي. د حلوش په نوم دغه سازمان د 2 افغانانو له قوله راپور ورکړی چې د خپلو هیوادوالو د وژل کېدو پیښه د کلګان سرحدي سیمه کې په خپلو سترګو لیدلې ده. د ایرانی پولیس ساته ځواکونو دغه عمل په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان سرپرست حکومت تر اوسه د دغې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. د کونړ د نارنګ ولسوالۍ اړونده په کلاوتو سیمه کې د یو کور د چت د لوېدو له امله 2 ماشومان مړه شوي او مور او پلار یې ټپیان شوي دي. کونړ کې طبیعي پیښو ته د رسېدنې ریاست ویان عزت الله کریمي وایي دغه پیښه پرون د خونې پر چت د زیات وزن له امله رامنځته شوې ده. زابل کې د 102 لرغونې سکو د قاچاق مخنیوی شوی دی. د زابل د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 102 لرغونې سکو د قاچاق مخه نیولې ده. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل ویلي چې دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 102 لرغونې سکو د قاچاق مخه نیولې ده او یاد سکې د زابل ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم په شاجوی ولسوالۍ کې د یو مجسمې د قاچاق مخه نیول شوې وه. کابل او خوست کې 6 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکول شوې. د کابل ښاروالۍ ابتدایي محکمې د 2 ښځو په ګډون 4 کسانو ته تعزیري سزا ورکړې ده. اخوا خوست کې هم 2 کسانو ته د بېلابېلو جرمونو له امله تعزیري سزاګانې ورکول شوې دي. کابل کې دغو 4 کسانو ته تعزیري سزا د نامشروع اړیکو لرلو له امله ورکول شوې ده. امریکا پر بیروت د اسرایلو له هوایي بریدونو سره مخالفت ښودلی دی. په بیروت کې د مرژوبلې د زیاتېدو او د ایران د ښکېلتیا په صورت کې د جګړې د پراخېدو له امله امریکا چې د اسرایلو نږدې متحد دی د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بیروت په هوایي بریدونو کې د اسرایلو له وروستیو پراخو حملو سره مخالفت ښیي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د اسرایلو پوځ په تېرو 2 اونیو کې د لبنان د جنوب له 4 برخې څخه زیات خلکو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو امر کړی دی. دا و د سکون رادیو د خبر رسنۍ څخه د نیوزیلند او مهم مسایل. تر بیا د الله په امان.